السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې به زه تاسو ته په سکیچ اپ کې د تاسو ته 3D ماډل جوړوم چې نوټس بورډ باندې کم پن لګېدلی وي یا پیپر د پاس مونږ به هغه پن 3D کې ماډل کوو. به مونږ اول په 2D کې ډیزاین کوو. ای لپاره دا ټوکیټ کې راځم نو مونږ به دې کې را ټوکیټ کې به دا جوړ کوو. به دا ټوکیټ فایل په سکیچ اپ کې امپورټ کوو. نو دا هم پکې زده شي او راځي چې په ټوکیټ کې مونږ څنګه کار کوو. ای لپاره زه لپاره پروفایل جوړوم. ظالم یو لاین او زه غالم 1 چې ارسوي ملي میټر وي سنټي میټر وي ضروري دا نه ده. بیا زه دین افسیټ علما 0.5 او زه دغه شانتي یو سنټر لاین ډرا کوم لاندې باندې او زه راځم نور کار په دې کوم 0.5 خو ډېر دی. زه به دا افسیټ والم تقریبا 0.25 به کم دې پورې. زه به د دین افسیټ والم د دې سنټر لاین نه 0.3 به والم او دې طرف ته ضرورت نشته. زه صرف یو سایډ جوړوم. بیا به زه پولی لاین دا مې د ریفرنس لپاره واسه زه به دا پولی لاین جوړ کړم دلته او دا پولی لاین به زه څه ته واړم داسې را بشم دلته به ودرېږم دا به آرک ته واړم کنورټ ټو آرک. صحیح ده داسې به واسطه شو. دا به زه دا ریوي بس دغه شانتي. صحیح ده د دې نه به زه یو بل افسیټ والم د دې نه لاندې زه به والم 3 به والم چې 3 ګورو 3 څونه 3 ډېر زیات دی نو 2 به والم 2 هم زیات دی. زه به والم 1 به افسیټ والم د دې نه او بیا داسې چل به وکړم چې د دې نه به یو لاین دلته ډرا کړم. صحیح ده چې دا لږ په کراس کې راشي او بیا به د دې نه زه افسیټ والم 0.3 به زه بل والم افسیټ داسې. صحیح ده او د دې نه دا موږ څونه هغسې دا افسیټ دا تاسو وګورئ دا لږ فاصله په بره نه ښکته ناب کړئ ما نیر شو 0.25 نو زه به دلته والم 0.5 به والم 0.25 ته زه به دا 0.25 والم ما 0.5 اخیستی دی 0.25 د دې ضرورت نشته دی دا به ډیلیټ کو. اوس به زه پولی لاین د دې نه والم او داسې به یې ډرا کړم. صحیح ده او بیا به زه دا کنورټ ټو آرک کړم نو دا به زه دغه شانتي یو آرک د دې نه جوړ کړم او بیا به زه راشم د دې چې کوم میډ پوینټ دی موږ سره دا دی دې کې به زه یو رینډم لاین ډرا کړم دا یو. صحیح ده دا نو به ترې لاندې ټریم کړم دام ټریم کا دام ټریم کا دام او دام ټریم کا د دې هم ضرورت نشته دی چې کوم ټریم کېږي ټریم کا چې کوم نه ټریم کېږي به موږ ډیلیټ په خیر دی دا ډیلیټ کا دام ډیلیټ دا ټریم او دام ټریم کا د دې هم ضرورت نشته دی دا 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 ډیلیټ. صحیح ده بس اوس به موږ صرف بل دا چلو کو که نه چې موږ به داسې راشو لږ معمولي غوندې زه افیکټ بندوم او معمولي غوندې دا به هغه د دې هغه سټیل والا پارټ وي او بیا به سټریټ لاړ شم دې کې به کنیکټ کړم. صحیح ده بس دا ختم او داسې به چلو کوي چې دا به دغه شانتي دا کوي. صحیح ده وګوره دا چې ټول کلوز وي که کلوز نه وي بیا سکیچ اپ کې کلوز کېږي خیر دی. اوس دا موږ جوړ کړو دا به زه سیو کړم او په دغه ډرایینګ په دغه به سیو کړم دا ما سیو کړو په اټوکیټ کې مې ډایرکټ سیو کړو. تاسو به راشئ سکیچ اپ ته سکیچ اپ کې به تاسو راشئ فایل ته او فایل نه بعد به تاسو راشئ امپورټ کې دا هغه فایل دی دا به امپورټ کوئ. دلته آپشن دی نو آپشن کې خیر دا ټیم سره موږ بدلولی شو چې میټر پکار څه پکار دی وکړه زموږ یونټ ضرورت نه دی نو زه به ډایرکټ دا اوکې کړم او امپورټ به کړم. چې کله تاسو دا امپورټ کوئ تاسو دا ډیلیټ کوئ ابر ته راشي خو ابر تاسو ته په ځمکه راشي. صحیح ده اول به دا نیغ ودروئ اول دلته تاسو یو 3D ماډل جوړ کړئ لکه زه دا جوړوم او دا به زه ایکسټروډ کړم لږ معمولي غوندې چې صرف دا ریفرنس راته میلاو شي او زه به دا اوس روټیټ کړم نو روټیټ تاسو پته ده په دې نه روټیټ کېږي نو دا به سلیکټ کړئ روټیټ او دلته به ریډ ایکسس به والی او داسې به معمولي غوندې تاو شي نو دلته به 90 هغه راغلی دی بس ټیک دی او دا که ډیلیټ کوئ نو دا ډیلیټ کړئ. اوس دا به موږ څه چل کوو دا به تاسو اول په دې رایټ کلیک وکړئ دا اوس یو ګروپ دی وګورئ دې کې کار کېږي ډبل کلیک به وکړئ دننه به یې کېږي خو بار نه کېږي. صحیح ده نو دا به اول ختم کړئ دا ګروپ به څنګه ختموئ رایټ کلیک به وکړئ دا به ایکسپلورډ کوئ. صحیح ده دا به اوس ایکسپلورډ شي ته وګوره دا اوس هر یو بیل شو او د دې نه به اوس فیس جوړوئ نو فیس به څنګه جوړوئ لاین کمانډ به راوالئ دتې به یو کلیک وکړئ وګوره تاسو ته به فیس جوړ شي په خپله باندې صرف دې نه دې پورې وکړئ چې دا بند وي او په خپله تاسو ته یو فیس جوړ شي. اوس به سمپل داسې چلو چې را به شي سرکل بل ته ډرا کوي وړوکی غوندې سرکل ډرا کوي چې تاسو ته ښکاري
بیا به هغه سرکل سلیکټ کړئ، فالو می ته به راشئ او په دې به کلیک وکړئ. ګوره ته تاسو ته یو دغه جوړ شولو، دا چې کوم پین دی نوټس بورډ پین دا څنګه ستاسو په هغه ماډل پورې کار دی چې څنګه تاسو ماډل جوړ کو نو هغه شانتي به تاسو ته راځي. نو بیا لکه تاسو کلر ملر ورکوئ او کار څه کوئ نو تاسو ورکولی شئ. لکه ګوره زه له کلر ورکومه، زه را ټول له کلر ورکوم. نو کلر تاسو ته پته چې څنګه ورکوم، موږ به ډیفالټ ټری والو شو ټری باندې به کلیک کو. خیر دا خو وروستنۍ خبرې دي، خو دا مثال کې ته پر ما ول دا کلر ورکو او دی لاندې له به زه ورکم زه بوله یو کلر ورکم، دا ګری بوله ورکم. صحیح ده. نو دا وګورئ دغه شان تاسو د دې نه کاپي والی او داسې دې له بل کلر ورکولی شئ. نو چې څنګه ستاسو خوښه وي څنګه استعمالولی شئ تاسو خپلې مرضۍ سره بیا کولی شئ. صحیح ده. او بیا د هغې له بیل کلر ورکړه. نو انشاءالله امید دی دې کې به ستاسو لیده وي، دې کې تاسو په اټوکیډ فایل به څنګه امپورټ کوئ. یو سمپل کار دی، سمپل لاړ شئ امپورټ او اټوکیډ فایل به سلیکټ کړئ او امپورټ به یې کوئ. خو مین خبره دا وه چې تاسو به ماډل څنګه جوړوئ. نو دې کې تاسو فالو می کمانډ یو پیره بیا تاسو ریویژن نو انشاءالله امید دی دا به تاسو لیده وي او انشاءالله بل کلاس پورې اجازت راکوئ. د الله حافظ.